سلام علیکم، ستړي مشئ، جوړ په خیر. خپلواک تلویزون ویاړي چې دا ځلې د مرکو په سلسلواره لړۍ کې د هیواد پیژندل شوې څیره نامتو سیاسي شنونکی او لیکوال واحد فقیري صاحب میلمه کړی دی. نوموړی چې اوس مهال په امریکا کې اوسي د هیواد روان حالت له نږدې څاري او په امریکا کې هم د هغو رسنیو اړوند کره معلومات لري چې د افغانستان په اړه شننې کوي. فقیري صاحب ته ښه راغلاست وایو او له تاسو هیله کوو چې خپرونه تر پایه راسره وګورئ. مننه د خپلواک تلویزون د ټولو همکارانو او لیدونکو څخه دا مننه کوم چې ماته د دې فرصت په لاس راکړئ چې زه د خپلو هیوادوالو سره د خپلو وطنوالو سره په دې اساس شیبو کې څو خبرې وکړم او ستاسې سوالونو ته جواب درکړم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسې سره مخامخ خبرې کوم. د خپلواک تلویزون نننۍ موضوع پر همدې راڅرخي چې هر کله د امریکا په ګډون ټول اشغالګر قوتونه له هیواده ووځي نو د اشرف غني اداره به په خپلو پښو باقي پاته شي او که نه. ظاهره خبره ده چې د امریکایانو له وتلو وروسته به افغان حکومت له هرې نګاه خپل توان له لاسه ورکړي او له ګڼ شمېر ستونزو سره به مخ شي. خو آیا افغان حکومت به مجبور نسی ترڅو له بل خارجي قوت څخه مرسته غواړي او د طالبانو پر وړاندې جګړه همداسې روانه وساتي؟ لکه داسې اوازې دي چې ګواکې هندوستان غواړي د امریکایانو له وتلو وروسته خپل سرتیري افغانستان کې ځای پر ځای کړي. حمزه صاحب، نه، زه فکر کوم یو خو دا خبره ده چې د امریکایانو تر وتلو راوروسته به د افغان حکومت لپاره یا د کابل د رژیم لپاره دا ډیره ګرانه وي چې پر خپلو پښو ودرېږي او خپل دغه نامشروع حاکمیت ته دوام ورکړي. زما خپله عقیده دا ده چې د امریکې د قواو د وتلو سره سم به د افغان دغه حکومت چې اوس په کابل کې د امریکایانو په زور ناست دی د دې د سقوط به کوي. دا حکومت به چپه کېږي، ړنګېږي به او پر ځای به نوی حکومت راځي. دغه رقم حتی په قطر د موافقې سره سم د قطر د موافقې پر اساس هم د هغه موافقې کې دا لیکل شوي دي چې کله چې بین الافغاني خبرې شروع شي د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به نوی حکومت رامنځته کېږي. یعنی حتی د خپل د قطر د موافقې هم دا اټکل کړی دی چې دغه اوسنی رژیم دغه د غني او د دوی دار دسته د بقا چانس نه لري چې دلته پاتې شي. د امریکایانو تر وتلو راوروسته د نظامي ملاتړ راوروسته دوی د چانس ډېر کم دی. راغلو دې خبرې ته چې آیا بل څوک به دونې لیونی سي چې رابسي بیا افغانستان ته او د دې حکومت سره به کومک وکړي. زه فکر نه کوم چې په دنیا کې د بل داسې لیونی قدرت پیدا سي. بنګې دې کړي وي چې افغانستان ته راننوځي، چې امریکې دا کار ونه سوای کړای، نیټو دا کار په دې باندې قادره نه سوه چې پر افغانانو باندې یو نامشروع حکومت د برچې په زور تحمیل کړي. بل داس خودت زه نه وینم چې دغسې د لیونی وي لکه امریکا چې لیونی سوې ده افغانستان کې یې خپلې قواوې پیاده کړي. ځکه دا افغانستان د چا په ثبوت ورسوله چې دلته خارجي قواوې چې هر څوک وي، که دا انګریزان دي، که شورویان وي او که امریکایان وي، خارجي قواوې په دې ملک کې دغه د ټیک توان نه لري. دلته څوک نشي پاتې کېدلی. نو زما خپله عقیده دا ده چې جهانیان ټولو قدرتونو دا درس پې اخیستی وي، دا درس پې زده کړی وي چې نور په افغانستان کې مداخله ونه کړي او هر څوک چې په دې حساب کوي زما پر نظر چې خام دی، دا فکر خام فکر دی. ښه واحد فقیري صاحب، مننه، خوشحاله اوسئ. غني او ټیم یې همیشه د سولې اړوند د طالبانو پر وړاندې له توندې لهجې کار اخیستی. علت یې څه دی؟ او آیا غني یا د کابل اداره د سولې لپاره چمتوالی لري که نه؟ که ځواب مو هو وي نو په دې باره کې غني تر کومه حده خپلواک دی؟ نه، غني خو خپلواک نه دی. دا ټول جهان ته معلوم دی. جهان ته دا خبره معلومه ده، امریکایانو ته دا خبره معلومه ده. ټول په دې پوهېږي چې دا یو ګوډاګی حکومت دی
او د امریکې د برچې په زور په افغانستان کې ناست دي، تپل سوی دي، تحمیل سوی دي پر افغانانو باندې، او په هیڅ وجه پر خپلو پښو د درېدو توان نه لري. که چیرې دغه خارجي قواوې د ده تر څنګ نه وي ولاړ، غني په ارګ کې چندان پاتې کېدلی نه سي، او دی پخپله هم په دې پوهېږي، ښه په دې پوهېږي چې د ده د حاکمیت چې دی، دغه نامشروع حاکمیت چې دی، دا د خارجي قواو په زور باندې پر خلکو باندې تحمیل سوی دی. دا چې دغه خبرې کوي، توندې خبرې کوي، تیارې خبرې کوي، دا د غني زما په نظر کم عقلي شي تر ډېره حده پورې، سیاسي کم عقلي شي، چې دی په دغه دی فکر کوي چې په دغه لا پیشاپي چې دی وهي، دغه باټ چې دی وهي، شاید په دې خلک وډاروي، په دې خلک وبېروي، او یا طالبان ودې ته مجبوره کړي چې د ده سره سازش وکړي یا د ده حاکمیت ومني. د حمزه صاحب زه فکر کوم چې غني دا توندې خبرې کول دا د سیاسي خامي او کم عقلي شي، ځکه دی په داسې موقف کې نه دی چې توندې خبرې وکړي، د قوت د موقف څخه خبرې وکړي. غني په دې ښه پوهېږي که د امریکایانو برچې نه وي، د امریکایانو وسلې نه وي، د امریکایانو عسکر نه وي، دی په ارګ کې چندان هفته هم نشي تېرولی او د ارګ څخه به تښتي. نو لهذا دا د توندې خبرې، دا د تیزې خبرې، دا لا پیشاپي چې دی وهي، دا ټول یې د یو خام فکر د سړي نمایندګي کوي چې دی سیاسي بصیرت نه لري. د ده لپاره بهتره دا وایي چې دی خپل موقف یې درکړی وای او په دغه واقعي ډول خپل ځان درکړی وای چې دی څونې کمزوره دی، څونې فاسد دی، او څونې خلک د ده څخه کرکه لري، نفرت لري. دی په خپله څو ورځې تر مخکې وویله چې په افغانستان کې 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او دا د ده د سوغات دی چې دی راغلی دی افغانانو ته د ده سوغات پرته له فقر، دربدرۍ، بمباریو څخه بل شی نشي. نو لهذا د ده دپاره دا خبره ډېره بده ده چې دا توندې خبرې کوي. او د دې په اړه چې دی آیا مستقل دی که نه دی، دی خپلواک دی که نه دی، هغه دی هم پوهېږي، جهان هم پوهېږي چې دی ګوډاګی دی، دی په خپل قدرت نه لري، او که دغه خارجي قواوې نه وي، د امریکې دغه اشغالګرې قواوې نه وي، دی به هم نه وي. او زه فکر کوم که د امریکې قواوې ووځي، شاید دی د هغوی تر مخه خپل بار و بستر وتړي او ووځي د افغانستان څخه. نو لهذا د ده دپاره بهتره دا وي، د یو سپین ږیري په حیث، د یو چا چې پروفیسر و، یو وخت تحصیل یې کړی دی، درس یې ولي، بهتره به دا وي چې د خپل ځان کې په خپل ګریوان کې وګوري او خپل حد وپېژني، ته د خپلې کمبل یې پښې اوږدې ونه غځوي، او د افغانانو ترمنځ د دې پر ځای چې توندې خبرې کوي، د صلح خبرې وکړي. ښه فقیري صاحب، که بین الافغاني مذاکرات پیل شي او طالبان له افغان حکومت سره په یو ټول شموله حکومت موافقه وکړي، څه فکر کوئ چې طالبان به کوم پوسټونه حکومت ته ورکړي؟ زه خو پخپله د حمزه صاحب د دې سره موافق یم چې په افغانستان کې دا مسله د صلح د لارې حل سي، د خبرو د لارې حل سي، د مذاکراتو د لارې حل سي، او دغه جنگ پیش نسی، یعنی د جنگ پیش نسی، بیا ښارونه خراب نسی د قدرت د نیولو لپاره. زه خپل د دې خبرې ملاتړ کوم، او افغانانو ته مشوره هم دا ده، ټولو هغه ته چې زموږ تاسې خبرې اوري، چې ټوله په دغه لاره کې خپل هلې ځلې وکړو، چې داسې یو زمینه برابره کړو چې هلته د یو افغان شموله حکومت د راتګ چانس برابر سي، او هغه هم مشروع حکومت وي. نو راغله وجې ته چې طالبان به کم پوسټونه ونیسي په سیاسي چارو کې، عموما هغه خلک چې زیات قدرت لري هغه زیات قدرت اخلي. نن ورځ ټولو ته معلومه ده چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو قوي ډله ده، نو لهذا دوی به هغه مهم پوسټونه به د دوی وي، که وزارت خارجه وي هم به د دوی وي، که وزارت دفاع وي هم به د دوی وي، که وزارت مالیې دي دا به هم د دوی وي، داخله به هم د دوی وي، د نورو ته به هم یو څه ونډه ورکړي. او بهتره به هم دا وي چې افغانستان کې داسې حکومت راسي چې ټول افغانان خپل ځان په هغه کې وویني، که دا هزاره دی، که پښتون دی، که تاجک دی، که ټول اقوام دي، که سمتونه دي، شاوخوا سمتونه دي، یعنی په ټولو کې ټول خلک دا حکومت خپل وګڼي او خپل د ځان یې وګڼي،
او ټول خپل ځان پکې کې وویني، د خپل نمائندگان پکې کې وویني، خپل غوښتنې پکې وویني، مطالبه پکې کې وویني، بهتره به دا وي. مګر د قدرت په حساب سره زه فکر کوم پاینده حکومت کې به د طالبانو ونډه پر د ټولو نورو زوروره وي او د خلکو خبره پر ټولو به چربي کوي. فقیري صاحب د یو نظام بقا او دوام پر دوه اساسي شیانو متمرکز وي، په مالی لحاظ او په پوځي یا نظامي لحاظ. پوښتنه دا ده چې امریکا او نورو اشغالګرو له افغان حکومت سره خپل مالی ملاتړ د پخوا په نسبت ډیر کم کړی، نو افغان حکومت به د دې اساسي فشار په وړاندې څومره مقاومت وکړي؟ او بله دا چې په پوځي لحاظ هم ورځ تر بلې د کمزورتیا په حالت کې دي. طالبان هره ورځ داسې خبرونه او ویډیویي کلیپونه په سوشل میډیا نشوي چې په هغو کې ښکاري د افغان حکومت ډلې کارکوونکي له طالبانو سره یو ځای کیږي. نو دا تسلیمي به د افغان حکومت په وړاندې څومره منفي اثر وکړي او د طالبانو دغه نشریات به د افغان سرتیرو په تسلیمۍ کې د لا پراختیا سبب نشي؟ زما خپله عقیده دا ده حمزه صاحب چې د یو نظام اساسي اډانې پایې نظامی قوتونه نه دي. د یو نظام اساسي اډانې پایې مشروعیت دی. که چیرې دغه یو حکومت په خلکو کې محبوب وي، د خلکو وي، د خلکو پر اوږو باندې راغلی وي، مشروع وي، هغه حکومت بقا لري، هغه حکومت پاتې کېدلی شي. خلک همکاري ورسره کوي. خلک عموما د هغه حکومت سره چې حکومت نامشروع وګڼي، د پردو محصول یې وګڼي، خپل یې ونه ګڼي. نو لہذا په افغانانو کې باید دغه خبر راپورته سي. زما خپل عقیده دا ده، زما سپارش به دا وي افغانانو ته چې اول باید د داسې حکومت غوښتنه وکړو چې قانوني وي، مشروع وي، د افغانانو وي. دا که مسکین حکومت وي که خان حکومت وي فرق نه کوي، صرف که د افغانانو خواسته، د افغانانو مطالبه باید منعکس کړي، د افغانانو باید وي. په دې کې شک نشته چې افغانستان یو غریب ملک دی، افغانان یو غریب ملک دی. هر حکومت چې راسي د دغه فقر، د دې اقتصادي بحران سره به مواجه وي. مګر که چیرې یو حکومت مشروع وي او سالم وي، پاک وي، هغه کولای شي چې د دغه مشکلاتو سره سمه مجادله وکړي او خلک هم هغه ته وخت ورکوي، چانس ورکوي. ځکه پوهېږي خلک داسې نه دي چې خلک لیوني نه دي. خلک ټولو یعنې په دې پوهېږي چې د حکومت ډېرې منابع نه لري، پیسې نه لري. خو بله خبره دا ده چې د حکومت په پاتې کېدو کې، د حکومت په ثبات کې اقتصاد واقعا هم یو رول لري، ډېر مهم رول لري. ځکه خلک باید کار ولري، باید خلک دغه مهاجرتونو څخه راوګرځېږي. دا څو دا اوس نن چې کابل کې دا څو نفره جسدونه د ترکیې څخه راورسېدله، دا ټول افغانان دي، د افغانانو زامن دي، ځوانان دي چې په خپل ملک کې د اداري فساد، د فقر، د بیکاري د لاسه نور ملکونو ته مخه کوي او نور ملکونو ته ځي او هلته په اوبو کې غرق کېږي. 22 کلن 20 کلن ځوانان دي. دا خلک باید په خپل وطن کې کار کولی، په خپل هیواد کې کار کولی، خپل د هیواد په آبادولو کې لاس درلودلی. مګر متاسفانه دوی د یو فاسد حکومت، د غني د فاسد حکومت له وجې خپل کور او کلی پرېږدي او ځي نور دنیا ته مخه کوي. نو بله خبره دا ده چې دغه تسلیمي څه دغه لري، اثر لري. دا یعنی ښکاره خبره ده چې ډېر منفي اثر پر حکومت باندې لري. او دا شی چې نور افغانان د دې حکومت څخه ستړي دي، مامورین ځینې ستړي دي، د دوی عسکر ځینې ستړي دي، پولیس ځینې ستړي دي. او صرف دغه عسکر او د خلک دغه غواړي چې مشروع حکومت راسي او دوی ولاړ سي، د هغه سره همکاري وکړي. نو لہذا یعنی د دوی د تسلیمېدل دا ښیي چې دا خلک ستړي سوي دي، ستومانه سوي دي او نور دغه د کابل دغه غله، د غلامان خپل حاکمان نه ګڼي. فقیري صاحب، امریکا کې عام امریکایان په کوم نظر دي؟ دوی افغان حکومت ته په کوم نظر ګوري؟ باصلاحیت حکومت یې ګڼي او که د دوی لاسپوڅي اداره؟ او بله دا چې غربي رسنیو په اړه کوم ډول اند څرګندوي؟ حمزه صاحب، اکثر امریکایان لکه افغانان دغه حکومت ته د ګوډاګي په سترګه ګوري، دغه د غني حکومت ته.
او په دې پوهیږي چې دا که د امریکا اشغال نه وي دا خلک هلته نشي پاتې کېدلی نه یوازې دا چې عادي امریکایان په دې ته عقیده لري بلکې حتی خپل امریکایي جنرالان امریکایي سفیران دغه واشنګټن پوسټ د امریکا ډېر معتبر اخبار دی څو میاشتې دمخه د افغانستان په نامه اسناد راوایستل په دې اسنادو کې ټولو جنرالانو ټولو سفیرانو ټولو جمهور رئیسانو یو بل ته پټ یو بل ته دا ویل چې دا ناکامه سوي یو موږ هلته ناکامه ده دا پروژه ناکامه ده دا کیسه ناکامه ده یو بل ته پټ دا وایي مګر بهر چې راووځي لاپې شاپې وایي چې یا موږ کامیابه کېږو موږ داسې مګر دا واشنګټن پوسټ د امریکا ډېر مشهور اخبار دی کله چې دا اسناد راوایستل ټولو دنیا ته دا وښودل چې دغه خلک دغه حاکمان د امریکا حاکمان یو بل ته رښتیا وایي مګر خلکو ته دروغ وایي عینا لکه د ارګ دروغ جنان د ارګ خلک چې په خپل منځ کې رښتیا سره وایي مګر د باندې چې راوځي لاپې شاپې وایي یعنی د امریکا مطلق اکثریت خلک یې دغه حکومت د یو ګوډاګي او د یو مزدور حکومت په سترګو ورته ګوري او دغه وجه ده چې امریکایان 80% امریکایان غواړي چې خپلې قواوې د امریکا څخه د افغانستان څخه راوباسي ځکه ستړي سوي دي امریکایان هم ستړي سوي دي او امریکایان په دې پوهېږي چې په دغه حکومت چې 20 کاله نور هم ورسره ودرېږي دا حکومت د بقا نه دی دا چپه کېږي دا ړنګېږي او دا باید لاړ شي منځ مننه واحد فقیري صاحب چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ الله تعالی مو خوش او خوشحاله ولره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو